کې چې احمدین طالب په کومه زمانه کې ژوند کوو کله پیدا شو په کومه علاقه کې یو لنډه غونډه خاکه دی په اوتمانزو کې پیدا شوی اشنغر د اشنغر په اوتمانزو کې دی پیدا شوی په 1351 عیسوي کې او بیا چې کله د مړینې د تاریخ به هم وایو د مړینې نیټه چې کومه ده نو هغه کال 1910 دی او په ځینې روایاتو کې 1913 دی ما 15 هم لیدلې په 1915 هم په یو ځای کې شته خو غرسه به دلته د یوې خبرې لږ وضاحت کو دغه یو ملګری په سیډنې مطابق داسې شوي دي چې د 1915 کال چې کم دی که نه عیسوي نو دا په دې وجه باندې خطا دی چې په 1920 کې د یو چاربیته لیکلی ده هغه چاربیته په دې کتاب کې او هغه تاریخ پکې د خپل باندې ویلی دی نو په دغه وجه باندې دا تاریخ خطا دی احمدین طالب په جدا جدا زینو کې خپل ژوند تیر کړ د ژوند قصه لا مزیدار ده ان شاء الله په هغه باندې به خبره کوو شایق صاحب د احمدین طالب د نوم په حواله سره د دوی د قام قبیله په حواله سره د احمدین د خپل نوم خو احمد دینو کنه احمد دین او د طالب چې دی د تخلص دی طالب پاتې شوی هم دی په جماعت کې طالب پاتې شوی وو نو زما په خیال باندې ما ته خیالو کې بنیادی وجه دا کې دی چې دی طالب پاتې شوی او د علماو نه به کتابونه وي او په هغه کې لکه په سواد کې هم دی پاتې شوی دی او د نو په دغه وجه باندې د طالب د تخلص یو ځکه لیکلی شوی دی چې د قام ذات نسب باندې دا فرید خیلو او په یو ځکه د خپل باندې ځان ته ترین هم ویلی دی په یو شعر کې نو دا دواړه خبرې چې دینو دا موجود دي تاسو یې د ژوند په بیسه ډېره مزیداره ده مزیدار هم ده خو دردناک هم ده احمدین طالب په یو ځای کې وایي چې پرورش څه کوي د پیشو خوارې وي د خوارې پیشو لا به دي نوکارې او که تازه غوښې د زړه ټپس له ورکې ارماني وي د څښا غوښې د مردارې چې عادت وي چوړیاګان په بدبویۍ کې ځان ساتي د تاریخ خوشبو د لارې او احمد دین چې د بې پتو اشنایي کړي لیونی نشي زما مینې مکارې نو لکه دا بالکل ولسي شاعري کړې غرسې احمدین طالب په یو ځای کې وایي چې پرورش څه کوي د پیشو خوارې وي د خوارې پیشو لا به دي نوکارې او که تازه غوښې د زړه ټپس له ورکې ارماني وي د څښا غوښې د مردارې چې عادت وي چوړیاګان په بدبویۍ کې ځان ساتي د تاریخ خوشبو د لارې او احمد دین چې د بې پتو اشنایي کړي لیونی نشي زما مینې مکارې نو لکه دا بالکل ولسي شاعري کړې غرسې د ده دوه وروڼه نورو نو هغه یو او دواړه د ده نه مشرانو نو د ټولو مشر رور چې و نو هغه خو بیا وروسته مړ شوی و خو د هغه رور یو زوی و او دغه زوی نوم یې و عبدالرؤف نو دغه عبدالرؤف چېرته چا سره جګړه راله او په دغه جګړه کې د ده د لاسه مړی وشو د عبدالرؤف د لاسه کوم چې د ده د مشر رور زوی یعنې د ده وراره و هغه وخت کې دا دستور و چې چا به مړی وکړو نو هغه تنانو به کور کلی پرېښوده نو یو تاریخ خو دا لیکلی دی چې په دغه وجه باندې دی د مشرانو د جرګې په وجه باندې کور کلی پرېښوده او دی لاړل سوات ته دغه دوران کې دی په انګریزي فوج کې نوکر نو چې کله دی واپس خپل کلي ته راغی نو د ټول خاندان تللی و نو دی هم سوات ته لاړه او دا کله چې د ده د دې وراره عبدالرؤف د لاسه مړی وشو د ده بل تره او د عبدالرؤف دې دواړو باندې دعوا شوه او دی خو په خپله په فوج کې برتي و نو فوج کې 4 کاله نوکري کړې وه نو چې دی کله راغی نو ټول خاندان یې تللی نو دی مجبورا لاړه او په
سوات کې دا طالب احمدین ځکه سوات کې خوښ یم چې وطن د خاطرو مې لیدلی ډېر ښه بالکل. نو دی چې کله سوات ته لاړ نو په سوات کې درشخیلی دی په درشخیله کې چې کوم دی نو هلته بیا دیره شو جومات و په هغه جومات کې یو قاضي و دی په هغه جومات کې دیره شو په هغې کې به دغه طالبګیري هم کوله او بلکې یو غر صاحب یوه خبره خو دا هم ده چې دی کله د عثمانزو نه ته نو د هغې یوه وجه دا هم وه چې کله انګریزانو بیا دی ونیو او دی د دې وجه ونیو لکه د ده وراره او د ده رور دا خو سوات ته تلي وو د مخکې نه خو چې دی کله راغی او دته پته ولګېده نو انګریزانو دی په دې وجه باندې پولیس په دې وجه باندې ونیو چې کیدای شي دی د ده په وجه دغه نور کسان زمونږ لاس له راشي نو ده بیا دغسې څه وخت په جیل کې تیر کړ او چې د هغې نه راخلاص شوي دي نو بس دی هم بیا سوات ته تللی دی نو بله وجه دغه ښودلې کېږي. بیا په کله چې دی هلته دغه ته لاړه مینګورې ته نو هلته د بنجاریانو جومات ورته وایي نو دی د بنجاریانو په جومات کې د طالبګیري اختیار کړه او یو قاضي حسن الدین نوم و نو د هغه نه غټ غټ کتابونه ولستل نو یو راوي وایي چې 30 کاله ده په سوات کې تیر کړي 30 کاله نو سوات نه بیا دی راغلی و ثوابۍ ته په ثوابۍ کې په زیده کې هم اوسېدلی دی په هغې کې هم دی به اکثر د خانانو سره نوابانو سره دی سره به اکثر په اجره کې پاتې کېده زیات تر ځکه چې لکه څنګه چې تا مخکې ووایي چې واده خو ده کړی نه نو هغې سره به پاتې کېده او خلکو به د ده د علمیت په وجه د ده د غوره شاعرۍ په وجه د ده به ډېر زیات قدر کو او ډېر په درنه سترګې به یې کتل چوخان ساته دروازه دنګه احمدین طالب وایي چوخان ساته دروازه دنګه په وړه دروازه اوښ به تیر شي څنګه منګک ځان پورې غلبیل تړلی نه شي چې تش تور وتلی نه شي د سورنګه او که د تورو د ټوپکو جنګ له لاړې مه یریږه د ګولو د شرنګه پنګه څوک به څه لپی شملې له تا نه غواړي که په کور دې نه وي غوا او میخه لنګه سر و مال د احمدین یارانو یوړو هر یو وایي یار زمونږ دی او یار زمونږه د ډیرو ملسیانو نه به تاسو غر صاحب دا په خپله باندې مو اورېدلي چې یار داخل د عاشقانو په ټولي کړم او ځکه نن د شاهجهان سره سیالي کړم او لال جامې د سرو لبو را په خولې که مینت سله د کولال د کنډولي کړم او بیا وایي چې دارو یې د وصال راته بخشش کړو د غماس په خولې به ولې بې پالي کړم او بې د یاره په زړه پاره ناست یم که د مصر بادشاهي یا د دیلي کړم او د طالب احمدین یاره راشه چې محفل د زخمی زړه درته خالي کړم دا ګوره د ملسیانو نه به دا کلام ته بیا اورې که نه چې دا خیال کې شاید څه په دې شاعرۍ کې هغه خپله تازګي چې ده ګوره هغه اوس هم پکې شته په بعضې وخت کې داسې یو څیز دله درکړي داسې یو شعر دله درکړي چې ته ورته حیران پاتې شي دا خو د دې دور شاعري ښکاري دا ځکه خو نه نو ګوره غر صاحب لکه مونږ چې څنګه وایو د رحمان بابا شاعري افاقي شاعري ده که نه نو دا افاقي په دې وجه باندې ورته ویلی شي په یو لحاظ باندې چې دا د راروان چې څومره وختونه دي د ټولو دپاره ده نو په دغه وجه باندې افاقي هم دغسې زمونږ لکه د رحمان بابا شاعري شوه یا فرض کا د احمدین طالب شوه یا د علي حیدر جوشي عبدالوهاب دستي نو د دې د کلام چې ګورو نو یو خو دا چې د دې انداز ولسي دی ژبه یې ولسي ده او دویمه خبره دا ده چې داسې وینا یې کړې داسې نصیحت چې هغه په هر دور کې سړی دا نصیحت داسې ګڼي لکه چې دا ماته لګیا دی که نه او بیا د دې ولسي شاعرانو چې کومه داسې رومانی شاعري ده لږ عشق و محبت پکې ستایلی دی نو په هغه حساب سره احمدین طالب وایي چې زه چې سترګې ستا د سپین رخسار ته نیسمه لکه زړه د منظري گزار ته نیسمه او سخت مرض د بیلتانه را باندې راغی د ناکام نه لاس طبیب خیار ته نیسمه او ستا د خولې خوږې خبرې راته وایي
ځکه غوږ د محتاجۍ ریبار ته نیسمه او چې هرس د وصال را باندې راشي ډال د صبر د هرس تلوار ته نیسمه په رښتیا که یار زما احمدین نه نو سل سر د تهمتونو بار ته نیسمه. ډېر شاید صاحب د بله یو خبره مې په ذهن کې راوړي د طالب احمدین په شاعرۍ کې موږ ته سیاسي خبرې اترې نه ښکاري. نو دا غر صاحب د دې یوه وجه زما په خیال باندې دا کیدی شي که نه چې د ده دا ژوند داسې تیر شوی دی چې لکه اوس فرض که د یو خان سره د بل خان سره اگر چې دغه د دم یو مجبوري و مجبوري دا چې دی د ځوانۍ په وخت کې لکه ګوره دی د 9 کالو په عمر کې چې دی په فوج کې برتي شوی و که نه نو او بیا د هغې نه راغی بیا په دشمنۍ واوړېد بیا په خپل وطن یې پرېښود بل خوا لاړه نو په داسې دغه د مجبوري وه نو دا مجبوري کیدی شي چې دغه ګډ وډ حالاتو په وجه د ده چې کم د واده هغه عمر نو د واده په دې وجه باندې نه کړي چې دته حالات سازګار نو دلته هم ګډ وډ شو بیا په جیلونو کې وخت تېر کو بیا په یو ځای بل ځای نو دته حالات مناسب نه نو واده هم نه وکړی اوم دغه وجه ده چې دی په حجرو کې پاتې شوی نه سیاست نه دی لږه کناره کشي اختیار کړې ده ځان له یو وخت تېر کړی دی شاعري یې کړې ده نو زما په خیال باندې د سیاست سره د علاقه نه ده لرلې نو په دې وجه باندې دوی په شعرونو کې هم داسې خبره په نظر نه راځي. او تاسو به ما سره په دې باندې غالبا چې متفق یې چې د حسن و عشق او د پند و نصیحت د شاعري ټوله دغه ده. دی په یو شعر کې یو څو شعرونو کې وایي چې ټوله شپه د یار په نوم وایي بانګونه سبا ګرځې په ډیران خواره سانګونه او کله هغه کله دا کړې په دنیا کې د یوې ژبې وباسې دوه رنګونه عاشقانو سره دا مناسب نه دي چې د قرضو په ډیران کوي جنګونه که نه او یوه ورځ به د په سخته کې په کار شي د تصدیق د تورې لرې که زنګونه. غر صاحب یو ورځ په مایارو کې یوه مشاعره وه نو هلته زمونږ شپه وه او زما سره د تحسین ټکر چې دی نو زما او د دواړو هلته شپه او سهار وختي د هغه ځای نه را روان شو نو مونږ رالو مونږ د احمدین طالب قبر لزو نو په دې راتلو چې مردان ته ورسېدو نو د قبر د مردان په یوه غټه مقبره کې دی د مردان د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 مردان چې دی د دغه سره خوا کې غټه مقبره ده د دغه مقبره کې چې بیا مونږ رسې لټون کو ګرځېدو نو مونږ د احمدین طالب قبر لورلو او هغه د ده په قبر باندې چې کومه کتبه لګېدلې وه نو په هغې باندې هم د صوبت خان نوم و یعنې هغه د طرفه په ده باندې دا کتبه لګېدلې وه خو بیا هغه وخت دا کال 2015 چې مونږ ورغلي خو بیا دلته د دې اقبال خټک صاحب نه خبر شوم چې هغه کتبه کومه چې په هغې باندې وه نو هغه ترېنه لرکړې شوې ده او بله کتبه په هغې باندې لګولې شوې ده نو بیا هغه بله کتبه دویمه خو ما لیدلې نه ده خو د ده قبر لا زه او تحسین ټکر صاحب تلي ول ته متصورونه هم ورسره ویستلي وو د ده قبر مونږ لیدلی دی. شاید صاحب هغه دویمه کتبه چې کومه ده هغې باندې هم د صوبت خان اف مرغوز چې کوم دی د هغه نوم لیکلی شوی دی. په دغه کتبه باندې بالکل د دغه پیدایش چې کوم دی که نه بالکل زموږ د وینا نه بدل لیکلی شوی دی. د ده پیدایش په دغه کتبه باندې 1860 لیکلی شوی دی او مړین چې کوم دی د مړینې هغه 1940 لیکلی شوی. نو والله علم چې د دې دغه سره دا د دې کتبې د بدلون وجه هم دا کیدی شي چې په دې باندې تاریخ بدل کړی شوی دی او سپي احمدین طالب وایي غر صاحب سپي هرګز نه کړي خوړل په پردي کور کې نه خوري خلک د بل کور کې هم په ګور کې رزاله د غختې پړي په مثال دی او ولتې نه خیجي که وسیزي په اور کې احمدینه په خوږو کې خواږه نشته بیا موندی شي جواهر په دریا شور کې. احمدین طالب یو ولسی شاعرو پوه شاعرو ځینې کسان ولسی وي خو هغه سره پوره علم نه یو نو ډېر پوه شاعرو یو عالم شاعرو او دا اوس د
په مختلفو ځایونو کې وخت تیر کړی دی، د ډیرو خلکو د خویونو عادتونو نه خبر پاتې شوی دی. لکه اوس شرمخ ځکه کړي یاري د غزاله، شرمخ ځکه کړي یاري د غزاله، او چې په ورځ د سخت ساعت شي نواله. زورور کله خپلیږي د کمزوري، مګر بوت کې تیز لږه مساله. او حق حیران سړی د سین په غاړه پریدي، وای زه شیرخانه ټیل وهه جاله. او پیشو نه نیسي منګک د خدای د پاره، شرې نه کړي سپي ته غوښه حواله. اوس اجازت غواړو ستاسو ډیره زیاته مننه زموږ د پروګرام د اورېدو. د تر بل پروګرام پورې ابرار غر او ساجد شریف صاحب ته اجازت ورکړئ. د خدای په امان.